ژبې نامتو سندرغاړی چې ټول عمر یې د وطن د امن، خوشحالۍ، سوکالۍ د جنګونو خلاف سندرې ویلې. لوی سندرغاړی ښاغلی عبدالله مقری دا وخت له موږ سره نشته. هغه دې فاني دنیا ته مخه ښه وویله. عبدالله مقری په دې هرځي چې د هغه ډېره ستاینه وسي، خو عبدالله مقری په خپله وایي چې کوم انسان چې د خدای په انسانانو ګران وي هغه په خدای هم ګران وي. ده ویل چې په کوټه کې یو پروګرام و، نو خلک په ما دومره راټول وو له شاوخوا څخه چې د هغه پروګرام منظمونو زه تر دیواله واړولم. نو عبدالله مقری به داسې څوک نه وي چې نه یې پېژني او داسې څوک به نه وي چې نه یې وي اورېدلی. کاشکې د عبدالله مقری ارمان پوره شوی وای او په وطن کې یې سوله، امن او خوشحالي لیدلې وای. د عبدالله مقری په مرګ باندې ډېر سخت خوابدی شوم، او نه دا چې زه ټول پښتانه پرې خوابدي دي. خوشحال بابا وایي مړه هغه چې نه یې نوم نه یې نښان وي، مړه هغه چې نه یې نوم او نه نښان وي.